الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلات والسلام رسته اسلام د ژوند بشپړ نظام، د اسلام اقتصادي نظام، د اسلامي حکومت مسؤلیتونه د خلکو ترمنځ په عادلانه طریقه د مال ویش، د قرآن عظیم شان نبوي سنتو او راشده خلافت د سپېڅلي دور څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په ټولنه کې د شتمنۍ د ویش په سیستم کې باید تفاوت راټیټ کړی شي. ټولنیز ملکیت د یوې طبقې په لاس کې نه وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سپېڅلي ژوند کې د شتمنۍ د توزیع د تفاوت د له منځه وړلو لپاره اسلامي حکومت درې لارې په کار واچولې. اول، هر کال د زکات او عشر په وسیله د شتمنو د لاسونو څخه بېوزلو ته د مال انتقال، د فی مال د بېوزلو ترمنځ ویشل او په نفلي توګه د مال په لګښت د شتمنو هڅونه. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه سه او د فی مال راغی، د فی مال هغه مال ته وایي چې کافران پرته له جګړې نه تسلیم شي او مالونه مسلمانانو ته په لاس ورسي، نو هغه د خلکو ترمنځ په مساوي ډول وویشه. په هغه کې د لوی او واړه، د ښځې او نر، د نوکر او بادار ټولو لپاره برابر برخه ورکړه. ځینو خلکو د اعتراض په توګه وویل چې کوم خلک په اسلام کې سابقه لري او د دین لپاره ډېرې سرښندنې کړي دي، هغوی ته باید زیاته برخه ورکړل شوې وای. مګر هغه په جواب کې وویل تاسو د ایماني سابقې او د فضیلت یادونه وکړه. زه په دې خبره ښه پوهېږم، لیکن دا هغه شی دی چې ثواب او اجر به الله تعالی ورکوي. راغلو د پیسو د ویش مسلې ته، په دې کې ماته د مساوات او برابرۍ پالیسي ښه ښکاري. د عمر فاروق رضی الله عنه هم همدغه تعامل و، مګر وروسته بیا خپله پالیسي بدله کړه او ویې ویل هغه چا چې د الله تعالی له پیغمبر سره جګړه کړې ده، له هغه چا سره څنګه برابر کړمه چې د هغه په ملتیا یې د کفر مقابله کړې. په دې کار سره د مال په ویش کې په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې توازن له منځه لاړ. 8 کاله په همدغه تګلاره عمل وسه، لیکن د خپل خلافت په وروستي کال کې خپله پالیسي بیرته تغییر کړه او په ویش کې مساوات رامنځته کړل. حضرت عثمان رضی الله عنه د فی د مال په ویش کې د مساوات په تګلاره عمل ونه کړ. د کلنۍ تنخوا څخه پرته ځینو افرادو ته د هغوی د ښې کارکردګۍ او ښو خدمتونو په بدله کې په پراخه زړه څه ناڅه زیاتې مرستې ورکولې. د دغه پالیسۍ په نتیجه کې په اسلامي ټولنه کې د خلکو ترمنځ ډېر زیات تفاوت رامنځته شو. ګڼو لویو اصحابو کرامو په دغه پالیسۍ اعتراض وکړ. له ځینو روایاتو معلومیږي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خپل ژوند په وروستیو کې په خپلې پالیسۍ له نوي سره بیا کتنه وکړه. ویې ویل که ستاسو خوښه وي زه به پالیسي تغییر کړم او چاته مې چې د انعام په توګه ورکړه کړې ده هغه به بیرته ورڅخه واخلم. د حضرت علي رضی الله عنه کړنلاره هم د ابوبکر صدیق د پالیسۍ په څېر وه. له دې نه وروسته په اموي او عباسي دور کې اقتصادي طبقات رامنځته سوه. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت په دور کې د مسلمانانو د مالونو 2 برخې د امیرانو په لاس کې وې. هغه ځینې اصلاحات رامنځته کړه، بې ځایه ورکړل شوي ملکیتونه یې بیرته دولتي وګرځول. د اسلام د لارښوونو مطابق د ژوند مختلفې شعبې منظمې کړې. چا چې سرکاري ځمکې شخصي ګرځولې وې هغه یې بیرته ورڅخه واخیستلې او د راتلونکي لپاره د داسې ځمکو په خرڅولو او اخیستلو بندیز ولګاو. مګر د ده تمرینې وروسته حاکمانو بیا د راشدینو خلیفګانو کړنلاره پرېښودله. د انحراف بېلابېل شکلونه څرګند شول. په دې کې هېڅ شک نشته چې د قرآن او نبوي حدیثو او د راشدینو خلیفګانو د کړنلارې په رڼا کې اسلام د هیڅ چا په کسب او روا عمل بندیز او سانسور نه لګوي. لیکن دا نه ده خوښه چې مال او دولت د دې ځینو خاصو خلکو په لاسونو کې پاتې شي او نور خلک دې ورڅخه محروم کړی شي. د دولتي مالونو په ویش کې تفاوت کمول د اسلامي حکومت د پالیسۍ د لارښوونکو اصولو څخه ګڼل کېږي. دغه یو څرګند حقیقت ده چې اسلام په ټولنه کې د عیاشیو د مزو چلچو د طبقې د رامنځته کېدو سخت مخالف دی. د اسلامي حکومت د اقتصادي مسؤلیت عملي پلان د اسلام د اقتصادي پالیسۍ د لارښوونکو اصولو په رڼا کې د اوسني وخت
د اسلامي حکومت مسؤلیت څرګند دی او هغه دا چې اسلامي حکومت باید په دې خبره فکرمند اوسي چې د پیړیو د غیر اسلامي اقتصادي سیستم له امله چې په امت کې کومې ناخوالې رامنځته شوي په تدریجي توګه له منځه یوسي او د اصلاح او سمون په لور لاندې ګامونه واخلي. اول د عشر د زکات د نظام احیا او عملی تدابیر او په ټاکلو اتو اصنافو منظم ویش. دویم د عام ولس د اخلاقی او دینی تربیت په وسیله داسې فضا برابرول چې عام وګړي د بېوزلو حقوق ومني. فرضي زکات خو لا څه کوي، په نفلي صدقاتو کې هم منظمه ونډه واخلي. دریم د میراث د شرعي قانون احیا او په مستحقینو د ویش عملي اقدامات ترسره کول او په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړل. پنځم د سود په نظام بندیز لګول، سود خورو ته سخته سزا ورکول. او شپږم په احتکار بندیز لګول، محتکرینو ته سزا ورکول، په پانګوالو او مافیایي کړیو له انحصار د مارکیټ ازادول. اوم غاصبینو ته سزا ورکول او د غصب مال ضبطول او سرکاري ګرځول. اتم د فیوډالي نظام خاتمه، د ځمکو د تحدید او اصلاحاتو لپاره قانون جوړول او پلي کول. نهم د شاړو ځمکو منظم ویش او په منظمه توګه د آبادۍ لپاره اقدامات ترسره کول تر څو د هیواد یوه ځمکه هم شړه پاتې نشي. 11 د حکومت لخوا د تعمیري او ترقیاتي او د عامه رفاه د چارو لکه پاخه سړکونه، ښارګوټي او داسې نورو لپاره بشپړه آمادګي او د عملي تطبیق لارې چارې لټول. 12 د حمل و نقل د اسانتیاو برابرول، تعلیم ته بشپړه وده، د عصري او دیني تعلیم واټن له منځه وړل. او 12 د برېښنا د بندونو جوړول او د سیندونو مهارول. 14 د قانونو راویستل او 14 د ملي عایداتو منظم تنظیم او د ولسي رفاه په لاره کې لګول. 14 داخلي صنعت ته وده او په خپلو مصنوعاتو تکیه کول. 15 د بیت المال په سرچینو امانتدار او دیانت لرونکي مامورین مقررول. او 15 د هیواد په مالي چارو پرهیزګاره به احساسه وطن دوسته وګړي ګمارل. او 14 د معاشونو تنظیمول او عدل پکې مراعاتول. دا خلولو ټکي وو. د دې نه پرته نور مسایل هم دي چې د پوهانو لخوا د عملي پروژو په بڼه باید وڅېړل شي او د عملي تطبیق لپاره په ملي سطحه کمپاین او ولسي ضمیر ورته اماده کړی شي. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.